بسم الله الرحمن الرحیم. یو مسله دا ده که یو څوک جومات ته داخل سو او مؤذن یعنی اذان کوونکی اذان وکړي، نو اوس دته د جومات نه وتل څنګه دي؟ او دویمه دا مسله که یو چا د ماپښین لمونځ یا د ماخوستن لمونځ کړی وي او د هغه نه بعد جمع ودرېږي، نو اوس د ده دپاره د جومات نه وتل څنګه دي؟ دی به د جومات نه وځي که به د دوی سره جمع کوي؟ نو اوله مسله خو دا د محترمینو ګوري که چیرې اذان وسو، یو کس جومات ته داخل سو، نو د هغه نه بعده بلا ضرورت د جومات نه وتل دا صحیح نه دي، ځکه د نبی علیه السلام حدیث مبارک دی چې نه وځي د جومات نه پس له اذانه مګر منافق سړی وځي او یا حاجتمند سړی. نو حاجتمند سړي ته دا اجازه شته چې ووځي، ځکه چې هغه حاجت لري او یا دا اراده لري د واپس د راتللو، مګر هسې د جومات نه وتل په دې نیت سره چې جمع نه کوي یا څه داسې ضرورت نه وي ورته وځي د جومات نه، نو نبي علیه السلام وایي چې نه وځي د جومات نه پس له اذانه مګر منافق سړی. دا خو دا مسله سوه. او دویمه مسله دا ده که چیرې اذان وسو، دی لواړی جومات ته هلته لمونځ وکړي د ماپښین یا د ماخوستن لمونځ یې وکړي، نو اوس دی راوتلی سي د جوماته تر هغه مهاله تر څو چې مؤذن اقامت نه یې شروع کړی. که چیرې اقامت شروع کړي نو بیا د دپاره راوتل ښه نه دي، بیا به دی جمع کوي، نفلي جمع په ماپښین او په ماخوستن کې. او که چیرې سهار و د لمونځ کړی و هغه نه بعده بیا جمع ودرېدل، نو بیا راوتلی سي، ځکه سهار لمانځه نه بعده نفل نه کېږي، نو دی جمع نسي کولی. دغه رقم مازدیګر و د لمونځ کړی و بیا جمع ودرېدل، نو بیا هم دی د جوماته راوتلی سي. دغه رقم د ماښام لمونځ و، نو بیا هم دی راوتلی سي د لمانځه، ځکه د ماښام لمونځ 3 رکعته دی او 3 رکعته نفل نسته چې دی په جمع سره وکړي.